عزیزانو د عیسی علیہ السلام تربیت او پرورش مور کولو چې ځوان او قوم ته دعوت ورکولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله. د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی او هغه عادت عیسی علیہ السلام سره دوی به انکار کولو، عیسی علیہ السلام به اصرار کولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله، نو تاسو به فلاح بیا مومئ، خلاص بشئ. چې ډېر تنگ شو او ډېر تنگ شو. عیسی علیہ السلام د خپلې مشن نه منې کېدنه او دوی منله نه، نو قوم تنگ شو، علاج سوچ کړ. که تاسو خیال وکړئ په دنیا کې مولا خو د پیغمبر وارث، پیغمبر چې کوم کرتوتونو نه قوم منې کولو به نو هغه کار د مولا به میا به ملام کوي. نو بیا د وخت حکومت چې څه وخت کې تنگ شي چې دا مولا څه لګیا دی، زنا مکوئ، شراب مسکئ، غلا مکوئ، ډاکه مکوئ، رشوت مالئ، مرداره مخورئ، د سره څه چلو کو، نو حکومت سره بل هربني 16 MP دفعه په ولګي. 16 MP دیته وی چې دی مولا شرنګیزی کړي دا او د مولا چې د فساد خبرې کړي، نو تاسو به د مولا په تاریخ کې او نه خایي چې مولا چرته د فساد خبرې کړي یا مولا د ملک دورانولو خبرې کړي. مولا چرې فسادی نه، کمی زیاتی پکی وی، لیکن مولا شرنگیز او فسادی نہیں. فسادیان پا حقیقت کی امدوی د خدای نا باغیان او د محمد رسول اللہ نا باغیان امدوی. تاسو گورای نن زمک و اسمانو نا در باندی اچ واضح خلیم اسمان تنیولی دی تکے او بدر باندې نراتوی، دریابونا در باندې اوچ. دا دا چا کار؟ دا دا اغا خدای کار دے چی چاہتا ترو جوشی نو دوبو پا زیب رحمت در باندې رووی، دوبو په زیب کرم او مهرباني در باندې راووري، او چاغت رجوع شوه نه نو دوبو په زیب در باندې د اسمان نور راووري. جون بدی اوروي ولار به په اور کې اوسېږي به په اور. نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلق اور، خزه د لاس اور ده، زوی د لاس اور ده، لور د لاس اور ده. معاشرتی نظام ته چې ګوري د غي د لاس اور ده، نن ته اور د پاسه شپې تیرې لګي. دواو کوي چې خدای پاک باران کی، خدای پاک والی باران کی ولی کی د سپ بدل کې باران غواړي. رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت ورته کړي،
عوض دی کم طاعت ته ورته کړي دا نعمت چې په هر شام او هر سهار پړي والله که یو د سرو باټینګړو شکریا تا ادا کړي دانن چې په یو روپۍ یو شکرای سره باټینګړ دي دا سره باټینګړ دي چې تا په 12 روپۍ کیلو خوړ اوس په روپۍ شکرای نه کنه نو د یو سرو باټینګړو شکریا والله کتا ادا د یو سر باټینګړ خوند او مزه چا سے اٹھا کے اور اٹھائے اور سره چوکا کی والله کده دې مزه شکریا ادا تا کړی بیا دنیا د پاره دی دین او ایمان پرې ہے بل ځکه وای بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې سبلا در باندې شي کمزور ہے ناتوان خدای درکړه د هر چارې توان دی خدای درکړه د هر چارې توان دی نو ته په هڅه ډېر لوی توان کې دي ځان بول ناتوان ولې او بدبخته اکمه مهرباني ده چې پتا خدای نه دا کړي چې زه ته ځان ته ناتوان وې او ته ځان ته کمزور یې زما عزیزانو عرض مې دا چې دا الله د هیڅ مهربانه عوض ته نشي ادا د هیڅ نه نو ته هم بدل کې څو خایا کنه چې اسمان نظر باندې رحمت وځي تاسو کړی تاسو وګورئ ملک من حیث الملک مجموعی طور باندې تاسو سال جوړ کړي دا خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پرې خېدا یو ګناه په ملک کې داسې وخایي چې هغه د قوم پرې یو او دې قوم دا ویلي چې دا پلانې ګناه مونږ زکه نه کوو چې خدای په خپه کی دا څه بچرته وخه سوال نو عزیزانو پتش دې نکیږي چې ته خدای باران بدل کې بتم څخه تاسو کړی دي چې تبارا عرض داو چې قوم تنگ شو نو فیصله وکړه چې دا عیسی علیہ السلام مړ کړي چې فیصله وکړه قرآن کې راغلي دي که تاسو خیال وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اللہ فرمائی چې ما عیسی علیہ السلام قوی او مضبوط کړو په جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام د دې په ډیوټای کې لګولیو چې دا قوم د تسخفت نه رسي مړکوه جبرائیل علیہ السلام و مړکوي اما کوټه کې واچو د سړی په شکل کې را و مړکوي اما کوټه کې واچو کوټه کې بند چې کوټه کې بند ک دروازې بند وي هغه بدنن نه आवाज وکړي او قوما تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله
دا چغې به وکړي یا الله د دنه خو په کوټه کې مونږ په اور کې پراتی ویل بالکل نه پرېږدو وجو عیسی علیه السلام د مرګ تجویز وشو اوس دا به تاسو له اله دا خبره خوند درکوي که تا انګریز مذهب نه خبرې چې انګریز مذهب د عیسی علیه السلام په حق کې څه دی یا ستا په دې ملک قادیانان اوسېږي قادیانی مذهب د عیسی علیه السلام په حق کې څه دی نو بیا به زما دا خبره تعالی خوند درکړي چې هوی دا خو انګریز مذهب هم دروغجن دی او قادیانی مذهب هم دروغجن دی خدای یو څه ویلي دي او انګریز او قادیانی بل څه ته به هله بیا پوهې او چې ته پوهې نه انګریز مذهب ستاسو ته څه معلوم انګریز مذهب ته پیژنې نه دغه پیژنې چې بعضې مسلمانان رامنډي کې وي دلته یو چواړی دا مې خوښه شوې د دې زما نکاح ورسره کي داسې هلکان ډېر راځي په دې اسپتال کې مشن اسپتال کې یو عیسایانه کمپاوډره دا زما نکاح ورسره کي دا رامتوب پښتنو لا ډېر راځي دا تپوس له څوک رانغی چې د انګریز مذهب څه دی د عیسی علیه السلام متعلق انګریز څه عقیده ده یا ستا په ملک چې کوم مرزایان اوسېږي د عیسی علیه السلام متعلق د دوی څه عقیده دا تپوس له څوک عزیزانو خفه نشئ په دې ملک کې وګورئ د هر دکان ګاک شته هر دکان کورخې په ټوکرای کې واچوه وې خټ کوه او مالګه سور مرچکې ورسره واله خو چې کوڅې ته راوباسي 2 لکه ماشومانې ګاکان پیدا شي 1 غنټه کې ټوکرای ختم شي ممپلی والا سړک تروزه 2 لکه ګاکان گاڑی کې خټکی واچو خو چې کم سړی ګوره خټکی به بویي راکه 2 سیرا راکه دړې راکه 3 سیرا کنه امونه ولګوا لوچې ولګوا ځان ته وګورئ او چې تیرېږي لوچې اخلي سو کمونه علي سو خرمانه علي سبزي ولګوا سار به چې ځان ته لوی سوې ام سبزي والا ته ولاړې ټیپر راکا ساګ راکا لوګان راکا دا مړه مې خراوال زوړن دې کا نو به وخت غستا وخت نه تیریږي تو وګوره مړه مې خپ 2 غنټو کې ختم شي مړه دا معنا چې مردارا په دې ملک مردار ته به چا څنګه خرڅ کړي وای یو ځای له تلو میخلا وتا کم کرتوتونه دي چې تاسو نه دي کړی ما ته وی چې امیخه خو دې مړه شو مال څنګه مړه ول بس راو غورځیدا چاړم پیراخ کا خو مینه مینه ته ونه وره مال بیا ول دنه ورزوا قصابانم ناغستا نو ویلی یو لشل منواره می راوړو ته غیر چا پیر می کې خوا او د زیارت پشپه می قصاب لور کړ چاله مالی ویلا پلانی قصاب الوی کبابی دې مشهور لره لره نه داغه کباب ولا خلک راځي ویلا غلا می ور کړه هغه کې مکړه او کبابو کې خرڅ سلور کال او شو داغه دکان کباب ما بیان دي خوړې تاسو پوهیږئ مردار میخه کبابو کې کېما شو په تاسو خورل قصاب خدای والے نه چې 500 روپو میخه اسی وګرځي پټو کې ولې تاسو سبلا والی تاسو به خورئ کړ دې قوم سپی د نارای واخې په رنگ کې خرڅ کړي سپی غټ سپی مړ شوی دی سرمنې تیویستی ده او د ګټ سرای ځوړند کړی دی
سیر راکا او دو سیر راکا د سپی غوښه په دې قوم خوړلې. بیا سرکاری آرډر وشو چې دا پته ولګېده چې دا خو د سپو قسم په خدای دی چې په دې غوښو کې په تاسو د اسپو غوښې خوړلی شي، د خرونو غوښې در باندې خوړلی شي. دې قوم لنډ دومره پړسېدلې مکه دا اچارو په چاټۍ کې راوتې ده، آی لکۍ نه نیولې هلته یې لړه کړې ده او هغه چاټۍ ثابته په دې قوم خرڅه شوې ده او دوی خوړلې ده. دومره پړسېدلې مکې دا څه کې هلکه یو څه پې وکړم، دا خو د ډېرو روپو چاټۍ ده، اوس یې توی کړم په دې قوم په غوړو کې دومره پړسېدلې ده، ګډوري عمره مګه غوړو ټیم کې پرېوتې ده، آی لړه کړې ده، هغه د غوړو ټیم په تاسو خرڅ شو. وایي دا چا کړي؟ دا تا کړي. تاله د غوړو په ټیم کې مګه غورځوم که تا توی کو نو راشه په دا مخ نیږي. تاسو دا بزرګان چې نه تاسو کوئ هر شی فراډ او دوکه ده، هر دا د ملا کار دی. وړوکي اختر تراویح ورته وکړې چې د اختر مونځ یې وکړو، هلکه سرسایه راوړه یا خلق ورته ویل خو مونځو یا مخکې کړی یا رستو کړی، دا سرسایې پکې چا راوستې؟ ویل ټوله روژه مې درته تراویح کړي دي. ویل زګي مې اوس دا ډیګیټه یم ورپسې ماته آرا پاسې د ویل سرسایه نه راکوئ؟ ویلې نه. ویل واورئ زما دې په خدای قسمي چې یو مونځ مې درته په اودس کې نه دی کړی، ټول مې درته بیا اودسه کړي، ځای خدایم بیخ بنیاد ویل ورپسې وکړه. جیسے روح ویسے فرشت، څنګه روحي هغه سي ملائکې راځي، روح لا خې ملائکې راځي او خراب روح لا خراب ملائکې. زما عزیزانو عرض داو چې هغه کومه ګناه ده چې مونږ په صرفه کړې، چې وسم په بر شوی، چې په کومه ګناه وس نه دی بر اب هم نه کړي، ځکه چې زمونږ وس کې بن. تاسو راشئ وګورئ دا د سیمټو لوی لوی جنسو والا یو طرف نه قهر نازل دی، سیمټو بورې پاتیا او 100 روپے خرڅ دي، بل طرف نه دوی والا امغه رنگ شګه پیدا کړي، نیمه بورې سیمټ تیو باسي او دا نیمه پځې نیمه پکې شګه واچي. دا څوک کوي؟ دا څوک؟ دا بلیک مارکیټینګ والا چې اونې شي د دوی ضمانت بیا مونږ کوو، شپارس بیا مونږ. دا وګورئ د کمیټې دا ټیکاداران، دا وګورئ دا ویاڼی او کوسي چې جوړي او پټیکای وایي، میاش پس دا ویاڼی حالم وګوره او دا کوسي حالم دغه وس. دغه څه د هر قماش سره د هر عمل سره دغه نه په اخوا چې مونږه نزو نو وسم نشي. هغه د پیشو کار چې ګربه مسکین اگر پرداشته وې دی پیشو غریبه کچرته وزرې لرله، غریبه پیشو او دې چرته وزرې لرله نو تخم گنجش از هوا برداشته، په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړي.
नजमाजीजान अर्ज में दाओ चित्ता खुला हुआ है कि रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। दा पकमा खुला दा چې سي درکړی ته د دې قابل بل گریوان کې وګوره چې زما خلا د دې قابل ده چې د خدای نه مزید مهرباني وکړه. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل میشن جاری ساتي. تاسو چې څه کوئ کوئ لیکن پریدم بمالا چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح ویل بس علاج بل نشته مړ کېدل علاج چې مړ نه دنه مونږ نه خلاصي. قوم ټول را جمع شو ویلې وجم جبريل علیہ السلام راغی ورته څه کوي ویل مړ کوي ورته مړ کوي ویلې او وی خدای داسې وکړي چې تاسو کې مشرکم سردار دی آ کوټې ته ورننه وځي او عیسی علیہ السلام دی رونی سی او بار روبا سی او مړی غاټ سردار پکې وکړ چې وکړو ول زو ورننه وزوراوي بس او چې سردار کوټې ته نه وته پاس نه عیسی علیہ السلام چتو جبريل علیہ السلام چتو شلولو او عیسی علیہ السلام یې اوچت دې په کوټه اوچت کو او سردار چې دننه نه وته او چې راوته نو د عیسی په شکل شوی. قوم ته وی چې عیسی علیہ السلام خو دننه نشته. قوم ورته وی چې ته یې کنه ته عیسی نه والله زنه ما وینم ته یې ځکه چې شکل د عیسی په شکل شوی. ولكن شبه لهم چې کوم قران کې راغلی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسی علیہ السلام نچا قتل کرے دے نے په صلیب خېجولې دے ولكن شبه لهم لیکن دوی تا خپل سردار د عیسی په شکل شو. سردار رونی وو او مړ کړ خو چې ساتي اوته نو بیا په خپل شکل دغه ځای کې عیسائی قوم ټول ولاړو او چې ورته وکړه داسې آی وې د خدای زوی خدای را نه او تختول وکړه. دغه ځای کې عیسایانو کې 12 فرقې جوړې شو. 12 مختلف مزاج چیمی گویان شروع. عیسی علیہ السلام خو پرېږده چې اسمانونو ته لاړو او دوی خپلو کې مختلف شو. عزیزانو دغه وخت کې عظیمه ډله د عیسایانو چې وه هغه دا وه چې د هغې دا مذهب و چې د عیسی د خدای زوی او خدای مونږ نه وتښتول چې دا د خدای زوی مورې وای مورې نعوذ بالله د خدای ښځه وه. تاسو خیال را قرآن کریم صفا اعلان کړه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. خدای هغه ذات ته چې نه دنه څوک پیدا دي او نه دی چا نه پیدا او نو د ټول لپاره څوک مثال شي. عزیزان دا سړی ما ته بار بار ګوري نن چنده کیږي او ډېر ثوابي کار د پاره نن به د عام جمعو غوندې چنده نه وي لږه ډېره پکار لږه نه ډېره پکار په اخلاص به ورکوئ. عرض داو
چې عیسی علیه السلام متعلق د انګریز مذهب دار چې دا مونږ په صلیب خېجولې او قتل کړي دي. عام قران وې چې دا تاسو قتل کړي خپل مشر دی عیسی علیه السلام تاسو نه قتل یواش. دویمه خبره دا ده چې ستا په دې ملک یو عظیمه ډله اوسېږي چې هغې ته قادیانان داغی مذہب دادے چې عیسی علیہ السلام مر دے او په کشمیر کې قبر دے. عزیزانو عیسی علیہ السلام ته دا قادیانان مر ولی وی مر ورته ځکه وی چې دوی خپل مرزا غلام احمد ته عیسی وی. دوی مرزا ته عیسی وی ځکه چې دا خپل یو شعر دی چې منم مسیح زمان منم کلیم خدا. دا د مرزا غلام احمد الفاظ. منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باشد. منم مسیح زمان منم کلیم خدا و عیسی د زمانیم زیما موسی د زمانیم زیما احمدم زیما محمدم زیما مجتبام زیما. دا د مرزا الفاظ. نو دوی عیسی علیہ السلام ته مړ ولی ځکه چې دوی مرزا غلام احمد ته عیسی وی. دا مړ دی او په کشمیر کې قبر. دلیل څه وی؟ اخر عیسی علیہ السلام مړوالی باندې څه دلیل خو پکار 2000 کال وشو چې هغه تیر شوی. نو 2000 کال مخکې خبره څنګه رښتیا کولی شي؟ په دې دلیل وایي. دلیل پہ تو مسلمان تمام حرکات سکنات شدیدہ ټول عبادتی. تاسو خو بوای چې شکر ده تاسو زه خپل داسې وایم چې دا اخیری جمعه ده او بلې جمعې له به که خیرې کوجی بیا. و عزیزانو زما د په خدای قسمی چې د روژې یوه ګنټه څه وخت کې د خدای په مخ کې ته وګورې داغه اجر او داغه ثواب نو تب دا محسوسه چې الله کاش چې ټول عمر روزه وي یو غنټه درو. اوس خو مستا تلوار څه ته خو یا وبو ته به یا روټای ته به یا د نسواری به نسوارو ته یو د سیګریټي به سیګریټو ته وغیرہ. لیکن د روزي یو غنټه چې ته د الله په مخ کې وګورې څه وخت کې نو بیا به وای چې کاش خدای چې ټول عمر روزه وي. عزیزان شاهجهان بادشاہ یو ورځ خپل وزیر اعظم ته په خپل لاس د لیچی او سو دانه ورک. لیچی او میوه ده. نو بادشاہ لاس ورګت کا وزیر اعظم ته وی د لیچی وا چې سبا شو وزیر اعظم ټول علاقې ته روټایو کړه او لوی خیرات یو خلکو ته تاسو کو چې صاحب دا ولې وې په ما الله ډېر لوی مهرباني کړې ده بیگا ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانه راکړي. نو چرته زاو چرته د بادشاہ لاس. نو عزیزانو
علماء وایي چې وزیر اعظم د شاهجهان د بادشاہ په لاس خو دومره فخر کوي چې ټول خاریه ته روټۍ کوي او خیرات کوي چې بادشاہ په لاس ماته د لیچي دانې راکړلې شوي دي. په قیامت کې به د ټولو نیکو اجر او ثواب چې دی هغه د ملائکو په لاس تقسیمیږي. واحد عمل بروجوي چې د دې ثواب به الله وایي چې حبیب زه په خپل لاس ورکوم. دا چا ویلی دي؟ دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا حدیث ته حدیث قدسی. حدیث قدسی دی ته وایي چې الله بغیر د واسطې نه پیغمبر سره خبرې کوي. یو خبرې وی پیغمبر سره په واسطه به او یو خبرې وی بغیر د واسطې نه برای راز. خدای چې د پیغمبر سره کومه خبره وکي هغه ته څه وایي؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کی راضی کہ الصوم لی وانا اجزی به. الصوم لی روزہ زما دا وانا اجزی به او د دې روزي جزا به زور کو. یو جز د حدیث دا یو دا د الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما دا وانا اجزا به او پیغمبر د روزه په بدل کې بروجدار ته زور کړل کېږم. دې خبره پوه شئ؟ روزه زما ده او د روزه جزا به خدای وایي زه په خپل لاس خلکو ته ورکوم. یو ترجمه خود دې حدیث ته ده، یو لغت ده الصوم لی وانا اجزی به. یو الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزه په بدل کې بروجدار ته ز جزا کړل کېږم، یعنی زب د روزدار شم. عزیزانو تاسو وګورئ چې څومره عبادت شي، هر یو عبادت کې ریا راتلی شي. مونږ دې کېدای شي چې ته دې دپاره کې چې خلک راته ښه سړی وي. حج دې کېدای شي ته دې دپاره کې چې خلک راته حاجي صاحب وي. زکات ته کېدای شي ته دې دپاره ورکوې چې خلک راته سخي وي. ہر عبادت کے ریا راتلیش. واحد عبادت روزہ دا کہ پدی کے ریا نشی راتلی. کتی خورینو چاہتا پتم نہ لگی. استاسو پا ایمان ہو آئی کما اس چرتا او بس کلی نو تاس تا پتہ لگی چاہتا پتہ لگی او 10 میں کولو خلیتا میں او با چولے او لسطو گوٹا میں تیرم کرم او خلقو تایم جزا غرغڑے کو منو چاہتا پتہ لگی. یا غسل خانے تا لارما او لمبل میں او دننا میں کوزا پر سر راوارو لو مسکلی چاہتا پتہ لگ. نو چی ارکلت تا پتا روجہ خوڑیم شی او بیائی مو نخوری نو معلومی گی دا چی خالص دا خدای یارا دے پڑکے. نو واحد عبادت پٹول عباداتو کی روجہ دا چی دی کی ریا نشی رات لے. دا معاملہ صرف ستا او ستا د خدای په منځ. عزیزانو د جنت بډېرې دروازې، یو دروازه به داغه نامه بر ریان وي. پر ریان دروازه به سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ریان دروازه به روزدار ته आवाज کوي چې روزدار دې زما پلار راضی او جنت ته دینه نه. زما عزیزانو بیا با د جنت دروازې نه دننه خلق ولاړ سلامای او چې تور نه نوځي نو आवाज بوشي چې سلام علیکم
سلام علیکم ملائکی بھئی تا تب سلامی اللہ سبوئی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین پتاسو دے سلام تاسو ډیر پاک او خلی خلق یہ فادخلوها خالدین رانن اوزئی جنت تا پدا سے رانن و تو سرا چٹول عمر بپکی ای بیابم تسو کباسینا دا کرائے کور بنئی چسوک بدے پیو باس وہ پاکستان کے بدے خپل کور نہیں چھ پٹیکسونو کے بیدر نہ سرکاری کی پاکستان کے چھ خپل مزدوریو کے او کور دیوران شی او ځان لپی کور جوړ کیم د دوی ټیکسونه بدر باندې دومره ولګي چې در نه سرکاریم کی پکی دوی په تورې بلا مات شه د دوی کم کم غم بجار و اخراجات زیات بجٹ ډیر خراب پیش شوی دی بجٹ به ولې خراب نه پیش کیږي چې د شاهانو خرچونه نه پوره کی شاهان د خپل خرچونه کم کینو ته وګوره چې بجٹ سمیږي او کنه سم شاهانو د نوابانو خرچونه نه پوره د ترکی اسپونو اسونو ونډې نه پوره کیږي نو تا ته بچرته بوسم خدا کا ضرورت ونډا غینه پاتې کیږي نه نو ته تش بوسم تا ته نه ملای بہرحال بلا تور ورپسې خبره دا ده چې جنت تنن اوزه او پدا سے ننواتو سرا فادخلوها خالدین یوزل ننواتے بیا بلی چوکوستے نشی عزیزانو پا دی پیغمبرانو کے یو پیغمبر تیر دے ادریس علیہ السلام نام ہے قرآن کریم کی داغ ډیر خکل ذکر ادریس علیہ السلام خدای ته ہوئے چې یا اللہ شوق میں دے د زنکدن چې لګ می ولی دے د زنکدن سختی چې تانا می نورم پڑ کی یرا پیدا شي اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت پیراوس سات قبض کا بیا سات پس جوندش یقین دی راغه و یا الله ډیر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډیر سخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعا کولا اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت خدایا ز پتا پناه غواړم دا سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راکړي پیغمبر چې کوم شینه امان غوښته یې اندازه کوي چې به څومره سخت کته څنګه وای ډېر نږدې دي ان قریب وبه ګور بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جہنم کا تو تم شوق کہ جہنم گورم استاد قہر یرا میں پڑھ کے نور زیاد بوئے زئی جہنم تے بوتلو پی وے گرزولو چې دا جہنم نور وایا وے یا اللہ اس میں جنت کا تو شوق دے کہ جنت گورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل علیہ السلام تا حکم شو چې بوئزه جنت تا جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وزه پکې وګوره دې چې ورننه وته پکې خو ګرځي نو کېناست چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرته دې زنه سوګوزي و مارا وسته روزه
ورته والله کدرو زمرا سره شریعتو کا فیصله را سره جبرائیل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خدا سی وی ورشتیا وی ور سره خبره وکړه جرګه ور سره وکړه کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پرې ده وی یا الله ثالث به څوکي الله ورته فرمایل چې ثالث به زېما تو ادریس بباسو کوي زبه ثالثم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وکړي وډر جبرائیل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راو باسه د جنت وې ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخایا نو چې ورته مې او خود نو د کور مېرمن کیږي خو دې نه راوځي چې بیا خپل ځای ته بوش وې بس دغه دلیل دی ویلې ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نو زبار هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام ستا کلام ما سره دلیل دی وی وایا وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت تما سوک نه ایست او دنه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی سوک نو بس نو تا ویلی دی چې یو ځل سوک ورنه باسم بیا بیتی سوک نو باسی نو جبرائیل سوک دے چې ما بیاتی باس جبرائیل علیہ السلام ته خدای وی وایا اوس وی یا الله زه به څوم چې تا ویلی دی چې بیا بیتی سوک نو باسی نو زه څوکم چې دیتی باس الله فرمایل چې ادریس وګټلا او جبرائیل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پات قرآن کې راغلی واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوته عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او که ارادیم پاکی وی نیتم پاک زما عزیزانو دارو جیدی چې مونږ ورته ډېرې سختې وایو یو بله خبره ده اوس خو وختم تیر شو په د آخرو لسو ورځو کې خلق اعتکاف کوي په جمعات ټولې محلې نه چې یو سړی م اعتکاف کې کینی نو د ټولې محلې غاړه خلاص او کټولې محلې نه یو سړی م کې نه ناستو نو د ټولې محلې غاړه بنده تاسو پوهېږئ په خبره آخر لس ورځو پوهې یو سړی په جمعات کې اعتکاف کوي یو سړی د ټولې محلې نو زما په خیال چې 99% جمعتونو خلقو د محلو غاړې بند لاسدي چې زنجیرونه پکې ایسو کې نه دیکھ نه په خپل ناشتي نه چرته د جمعات امام یا طالب ته ویلي چې تکې نه په دې روزه کې به مونږ خدمت ایسو نو زما عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د جنازې مونږ یو څو کسانو وکړه د ټولي دنیا غاړه خلاصه ده او که یو سړی بے جنازې خښ شو د ځمکې په سر ټوله دنیا به الله په نشي نو بهرحال اعتکاف وخت درنه تیر شو جمعتونه درنه همداسې پاتې دي روان جنت لبمم اعتکاف رئیساری چې زه په محله کې یو حقم پتا او تا ادا کړی اوس اعتکاف څنګه کیږي ځینې خلک پکې مخ پټي څوک پکې خبرې نه کوي څوک دا مصیبت دا دی چې دا بیچاره اعتکاف وایي لس ورځې په جمعات کې ځان بندولو ته بغیر د ضرورت نه د جمعات نه بنوځي سوا د دسماتی وغیرہ وغیرہ نه نور بناسته نو نه پکې مخ پټول شتا نه پکې خبرې نه کول شتا خبرېم کوا خوراکم کوا سکاکم کوا ګرځم چاینس کا
ستړي مشیم کوا خوار مشیم کوا خالی د جمعات په چار دیوالای کې با لس ورځې دننه بغیر د حاجت انسانی نه با بل شي ته د جمعات نه بار نه دا وخت عزیزانو درنته بل وخت پاتې چاغا دا اختر ورځ ده او په دغه ورځ باندې ته په علاقه کې اولټه چې اسنه چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي په دغه ورځ د چا نغره سوړ نه اسنه چې د چایو د منچو یا د وریجو بندوبست ورکړنی سړی او بال بچ ناشته او نغره سوړ که یو کور په علاقه کې په دغه ورځ نغره سوړ پاتې شو الله به په ټول علاقه جهنم تلی خاص کر دا ډېر شیخونی پیژنې شیخونی ها ما څوې ها ته کوم یې نو نړیر منځونه چې پروجو کې کوي او صاحبہ ډېر نفلونه هم کوي او داسې پاودس کې ګرځي او تلاوتونه هم ډېر کوي د دغو تماشې د اختر په ورځو کوي چې دی چېرته د اختر په ورځ چا غریب پسې ګرځي د چا غریب دروازه یې ټکولې ده د چا غریب ماشوم یې رانیولی دی چې بچیا جامې دې شلیدلي دي اختر له دې جامې به نه کړي نو دا تش په روژه کې ډېر ځان داسې سلولو باندې هم کار نه کېږي د اختر په ورځ دا کار کول به م غواړي ته پوهېږې په خبره دا ډېر دا ځان سلول دي په لنګرای پورې په دې به هم کار نه کېږي د اختر په ورځ به پټ پټ ګرځې غلی به ګرځې چې د چا خوار غریب سفید پوش نغری چرته سوړ نه یې پاتې د اسلام په هر کار کې فلسفه ده په دې سرسایه کې لویه فلسفه ده چې د اختر د مانځه نه مخکې با نغري ولټې چې په دغه ورځ د چا نغری سوړ پاتې نه شي دا به وایه تاسو پوه خوار غریب یتیم دا به وګورئ چا څنګه چې په دغه ورځ کوڅه کې ګرځي ستا بچی د کوره جوړ کړی سنگار کړی روزي پیسې ورسره جیب او دا خوار ورته ګوري او پیسې ورسره جیب کې نه نو زما په خدای قسم دی دا ستا بچی او نصیب زولنی او تبه جهنم تروان کړی تب زولنی سرسائے الٹوئے کہ علاقہ کے خوار غریب اگے یتیم یسیر نو د جماعت امام بال بچدار او خوار او سپیرو نهرو بیا به امام لور عام طور امامان خود خدای سپیر دی حکم کولو لپیډیر خلق دی دا چا ما درته امام په مصلی ټوخي الحمدلله سلام وګرځي هر یو کېړی والی او د ګیدړ غوندې صاحب لکای په سنبای کې ومنډي چاته تاسو نه کو چې امام صاحب دارو پیسې در سره نشته ډېر ټوخي راځه چې یو بوتل شربت درته واله وای په ایمان کریم کړي دي داسې جمعۃ الوداع تراغلی د جمعې ټیکټ به اخلي د جنت څوک به په قضا عمره ټیکټ علي سار نه مې وګونه کور نه روانم درې سلور کسه په لار رااله وی چې قضا عمرې به کم ځای کېږي ما موږ څه خبرو قضا عمره قضا عمرو خبرې نه دي عزیزه دا دړه خبر او بیا د درد خبرې د درد چې ستا پړه کې د چا متعلق درد نو نوڑ دی بتخا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں
زړه دی بتخانه ده نو منځونو کې به درته څه ملي زړه صفا اندرون دی پلیت او مردار اندرون دی ګنده دی اندرون دی بل ته کوټه دی په منځونو به زمونږ صدر صاحب بیا لاړو مکې ته ورسېد په دې مکه کې چې کوم قرآن نازل شوی دی آپ ملک رایج کول ډېر ضروری دی او که مکې ته تلل ډېر ضروری دی بیا مکې هغه جهاز ځان لفري کړی دی چې کوم کې 300 کسان راځي بیا مکې ته د دتلل ضروری و که د چا مورمړي پلارمړي لیږل ضروری و چې چا په عمر کې د خدای کور نه لیدلی او امید هم نه د خدای سپیری هغه راوچت کړی وی لیږل خبره خو د مکې د خدای ده خبره خو د کعبې د خدای ده خبره خو د هغه قرآن ده چې کوم په مکه او په غار حرا کې نازلېدل شروع شو خبره د هغه کتاب ده په پاکستان کې رایج کول د پاکستان قانون قرآن کولو کې دا خبره په مکې تلو په مدینه تلو کې نه ده په مکې او مدینه تلو هیڅ نه کېږي که کېږي به نو د پاکستان قانون قرآن کېلو کې به کېږي ماوې ستا د ملک حال به هله ښه کېږي چې د شاهانو اخراجات کم شي تاسو وګوره افطاری پاټای خدای خبر روزه وی او کني افطاری پاټای کې دا غټ غټ خلک نن ستا افطاری پاټی دا نن سما افطاری په یو پاټای شل زره روپۍ لې پکوړې دی او لوګان دی او سموسی دی او سرکړی چرګان دی او خړته او دا د دنیا ایرا غیره نتو خیره پیرا ټول کړي یو افطاری شل زره روپۍ نو عرض میں داو چې د غریب حال به اله حقیقي چې د شاهانو اخراجات کم شي شاهانو اخراجات نه کم شي د غریب حال نه د ملک اقتصادیات شر نه حقیقي چې سو پر د شاهانو اخراجات نه کم شي زما عزیزانو عرض میں داو چې سفر خو په عام سورلو کېم کی عام جازونو کېم سفر کی نو مکہ کمال نه ده د مکې د خدای قانون کمال دی چا د ملک جوړول خبره مې څه کوله ما څه وی پیغمبر دی دا اختر ورځ د مونځ ته روان لاره کې یو ماشوم نسکور پروت دی او جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړو په غېږ کې راوچت چې دا اختر ورځي او تا پاک او نوې او ټاټ پاټ کې جامې اچولي او په دوړو کې خاو لیت پیت ماشوم پروتی دغه وخت کې به راوچت کې په غېږ کې لا چې د اختر منزل روانه او مسلدیم پوګي رانجه دی مچولی او صاحبہ خوشبوئی دیم لګولی او منزل روانه او صاحبہ بدرې مریدانم در پسی ماشوم بر اوچت کې پغې زتا سو پدې پیرانو لګا تجربه پدې مليانو یو کوي پمایو کوي یو ښا ماشوم پروت ته په ما یو کوي چې زبر او چت کم پغې کې چې پاکي جامې مې دا د پیغمبر شاه ورغه ماشوم یې کړو بچي اوله جاله و یا رسول الله دا اختر ورځ د نمې مور شته نمې پلار شته نچا جامې را غستی نچا خوراک را کړې نچا پیسې مرګري می ټول لګیا دي خوشحاليږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته
پیغمبر صحابه او توی چې تاسو عیدګاه ته ځئ زدر لما کور تراغه پمنډ بی بی فاطمه او عائشه ته आवाज چل را منډي ای پمنډ رااله وې زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوس الا د امام حسین او د حسن جامع راواله یو دی بچی تا واغوند وه قجوره او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له په خله کې ور مخلاصي ولا وینځل فاطمه لګیا دا ولا مخلاصي عائشه لګیا دا ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اس دین پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړ بیا پکې کې روچت کو بار رويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولرال چې اوس خود جړل اوس خان دی ولې ورته وی بن خاندما چې محمد رسول الله د چاپلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چارونه وی نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده دا اختر په ورځ به دا دوسترګې دي سلور کړي وی او دغه تبګوره چې خدایا په دغه ورځ زما د علم او د سوري لاندې چرته څوک بے جامو پاتې نشي څوک بے روټای پاتې نشي څوک بے چایو پاتې نشي څوک بے وریجو بے منچو پاتې نشي دا امتحان در باندې را یو امتحان تیر شو بل امتحان د اختر په ورځ در باندې دار روان دی که په دې امتحان کې ناکام شوه دروځي ټول اخواري بده وبې اوسي واخر دعوانا